مور او پلار ته په شریعت کې دا جواز نه لري چې هغه خپلو بچیانو ته خپلو اولادونو ته بد دعا کوي شرا ورته کوي. د دې څخه نبي صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. یو حکم خدا چې بچیانو ته نه ده جایز چې د مور او پلار نافرمانی وکړي، د مور او پلار د خوښې خلاف کار وکړي. دویم حکم دا چې بیا مور او پلار ته نه ده جایز چې خپلو اولادونو ته ماشومانو ته بددعا وکړي، شیرا وکړي. دریم دا چې که چیرې مور یا پلار و خپلو بچیانو ته بددعا وکړي، یو وخت نه یو وخت به دغه بده دعا دغه شیرا په دې بچي کې اثر کوي چې کله یې اثر وکړي خو تا نور د لارې واړوي. څه فایده؟ ستا هم تاوان، د بچي هم تاوان. او که ته د شریعت پر حکم برابر ولاړ سې و خپل بچي ته د هدایت دعا وکړې، که څه هم هغه نافرماني وکړي ته د هدایت دعا ورته وکړه، یو وخت نه یو وخت به ستا دغه د هدایت دعا په دې بچي کې اثر کوي. چې کله یې اثر وکړي ستا هم فایده، د بچي هم فایده. شریعت په احکامو کې څومره فواید دي، څومره حکمتونه پکې نغښتي دي. حضرت علامه ذوالفقار احمد نقشبندي د برکاتهم العالیه یو عجیبه واقعه نقل کړې ده. هغه یو بوډا سړی و، د 80 کالو عمر یې و. په دې 80 کلنۍ کې هغه راپرېوتی، پښه یې ماته سول. چې کله یې پښه ماته سوله ده وویل چې بس ماته راپه یاد سول. په وړوکوالي کې ماشومتوب کې ماته مور دغه بد دعا کړې وه چې الله دې تا وکړي چې ته راپرېوځې او پښه دې ماته سي. ما په ماشومتوب کې دا مرغۍ نیولې ده، چرچڼۍ چې کومې دي، زه مور منع کولم خو زما ماشومتوب و، زه منع نه سوم، ما دغه مرغۍ نیولې. نو مور بیا ماته وویل الله دې وکړي چې ته راپرېوځې او پښه دې ماته سي. عمر و تیر سو دا د 80 کالو ته راورسېدم. د هغه دعا اثر اوس را څرګند سو، اوس معلوم سو. زه نن راپرېوتم، مور ماته دغه بددعا کړې وه، زما پښه دا دې ماته سوه. نو مور پلار ته نه دي پکار چې خپلو بچیانو ته بدې دعای وکړي، باید د نیکۍ د اصلاح د هدایت دعا ورته وکړي. یو وخت نه یو وخت به دغه د نیکۍ دعا په دې بچي کې اثر وکړي، ستا به هم فایده شي، د بچي به هم فایده شي، الله به دواړه هوسا کړي. نو باید موږ او تاسو د شریعت پر احکامو برابر ولاړ سو، په هغې کې انتهایي ډېر فواید پراته دي. الله تبارک وتعالی توفیق هر مسلمان ته نصیب کړي. بچي ته باید د نیکۍ دعا وکړو. هره مور، هره خور، هر پلار، هر ورور، هر مشر باید خپلو بچیانو ته شرا ونه کړي، او چې بل څوک بد دعا ورته کوي اولادونو ته هغه باید منع کړي، په کلکه باندې دې څخه منع وکړي چې په دې کې موږ احکام بیان کړله، د ډېرو احکام مخالفت راځي.